زنن د رحمان بابا د شعر په کرامت یو څو خبرې کول غواړم چې د رحمان بابا په شعر کې کرامت چرته پروت دی او څنګه دی. معزالله خان مومند ویلي چې که د شعر کرامت له چا نه غواړي، معزالله د رحمان شعر کرامت دی. مونږ ته پته ده چې د رحمان بابا کم مقبولیت دی بطور شاعر هم او بطور یو ولی الله هم د یو انسان دوست شخصیت په حیثیت باندې هم هغه هم د بل چا نشي کېدی. د رحمان بابا د هغوی د اثر نه راواخله زمونږ تر اثر پورې د اعتراض کولو جرأت چا نه دی کړی. صرف درې څلور کسان زمونږ د تاریخ برخه ده چې هغوی په رحمان بابا تنقید کړی دی او تنقید یې د تنقیص طرحه ده کړی دی، د اعتراض طرحه ده کړی دی. د رحمان بابا د شعر کرامت دی چې هغه درې څلور کسان یې نوم او نشان ورک شوی دی. دا هغه درې څلورو کسانو شاعرانه حیثیت د هغوی مقام یا په رحمان بابا باندې کړی هغه تنقید او اعتراض چې دی هغه د رحمان بابا د شعر کرامت هغوی ته د آینې په شان رامخکې کړی دی. رحمان بابا د یو شاعر په حیثیت د غزل یو ډېر لوی استاد او ماهر شاعر و. مونږ ته پته ده چې د هغوی په شاعرۍ کې کوم موضوعات دي نو هغه د رحمان بابا برخه د بل شاعر د هغه سیال نشي کېدی. مونږ ته پته ده چې د رحمان بابا کوم مقبولیت دی بطور شاعر هم او بطور یو ولی الله هم د یو انسان دوست شخصیت په حیثیت باندې هم هغه هم د بل چا نشي کېدی. زه د رحمان بابا د شاعرۍ په کوم اړخ یا د هغوی په ټکنیک خبره نه کومه. زه نن د رحمان بابا د شعر په کرامت یو څو خبرې کول غواړم چې د رحمان بابا په شعر کې کرامت چرته پروت دی او څنګه دی. دا خبره د رحمان بابا په اثر کې هم معزالله خان مومند کړې وه. ما دغه شعر نوٹ کړی مو چې معزالله خان مومند ویلي چې که د شعر کرامت له چا نه غواړي، معزالله د رحمان شعر کرامت دی. خدا یوازې د معزالله مومند خبره نه ده بلکې دا د ټول پښتون ولس خبره ده او په خپله د رحمان بابا د تعلیماتو د کلام نه هم ثابته خبره ده. زه شروع داسې کومه چې رحمان بابا په خپل کلام کې یو مقطع داسې ویلې ده چې په هغې کې خوشحال بابا او دولت یاد کړي دي او په هغوی یې تنقید کړی دی. اول دا وضاحت هم وکړم چې مونږ ټول په دې متفق یو. مونږ ته پته ده چې خوشحال بابا د پښتو ډېر لوی نوم او ډېر وسیع الذهن او وسیع الموضوعات او ډېر لوی استاد شاعر دی او د هغه ټوله کورنۍ پښتو ته چې کوم خدمات کړي دي هغه که د پښتو نه خوښ شي پښتو به بالکل خواره شي. نو که په خوشحال بابا د رحمان بابا کوم تنقید وي یا د خوشحال بابا په کورنۍ کې په کوم شاعر تنقید وي د دې دا مطلب نه دی چې موږ د خوشحال بابا خاندان یا د هغوی فکر یا د هغوی خدماتو ته اعتراف نه لرو. خو د رحمان بابا شعر نه زه شروع کومه چې خوشحاله او دولته مې غلامان دي، زه رحمان په پښتو شعر عالمگیر یم. د دې شعر په هکله زموږ د ځینې محققینو او د ځینې علماء کرامو دانشورانو رای دا ده چې دا شاید د رحمان بابا شعر نه وي او رحمان بابا پورې یا منسوب شوی یا کوم کاتب ور زیات کړي یا رستو چا اضافه کړي. خو زه دا وضاحت کوم چې دا بالکل د رحمان بابا خپل شعر دی او دا ډاکټر راجولی شاه صاحب د رحمان په شعر کتاب چې لیکلی هغوی هم د رحمان بابا مقطعې چې راخیستې وي نو دغه قسمه خبره کړې وه چې ځینې مقطعې د رحمان بابا خپلې نه دي او رستو ور زیاتې شوي دي او په هغې کې دا مقطع هم شامله کړې وه. خو زه عرض کول غواړم چې دا بالکل د رحمان بابا خپله مقطع ده او د رحمان بابا په دور کې د هغوی په هم عصرو کې نږدې عصر کې د رحمان بابا عقیدتمند نجیب سربندي چې د رحمان بابا په دغه بحر کې کم کلام ویلی دی نو په هغې کې تصدیق کړی دی چې دغه بحر او دغه مقطع او دغه کلام د رحمان بابا خپل دی. زه اول ستاسو مخې ته د نجیب سربندي دغه دوه درې شعرونه مې ږدم او بیا دې ته هم راځم چې د رحمان شعر کرامت څنګه دی. د نجیب په دې شعرونو کې یو خو د دې خبرې تصدیق دی چې دغه مقطع د رحمان بابا ده ځکه چې
رحمان بابا ویلی دی چې زه رحمان په پښتو جب عالمگیر یم او په پښتو شعر عالمگیر یم. دې دواړو خبرو ته اشاره نجیب سربندي کړې ده. او دویمه خبره دا ده چې پر رحمان بابا د هغوی د اثر نه راواخله زمونږ تر اثر پورې د اعتراض کولو جرأت چا نه دی کړی. صرف درې څلور کسان زمونږ د تاریخ برخه ده چې هغوی پر رحمان بابا تنقید کړی دی او تنقید یې د تنقیص تر حده کړی دی، د اعتراض تر حده کړی دی. خو دغه درې څلور کسان کاغه د خوشحال بابا د خاندان سره تعلق لري که خاندان نه بهر هم وي، د رحمان بابا د شعر کرامت دی چې هغه درې څلور کسان یې نوم او نشان ورک شوی دی. دغه درې څلورو کسانو شاعرانه حیثیت د هغوی مقام یا پر رحمان بابا باندې کړی هغه تنقید او اعتراض چې دی هغه د رحمان بابا د شعر کرامت هغوی ته د آینې په شان رامخته کړی دی. لومړی زه تاسو ته دغه د نجیب سربندي د درې څلور شعرونه مخې تقدم بیا خبر وړاندې بوزم. لومړی خبره دا ده چې د خوشحال بابا په شعر رحمان بابا کم تنقید کړی دی. اول خو په خپله خوشحال بابا د رحمان بابا د شعر جواب نه دی کړی. خوشحال بابا چې څومره لوی جرأتمند او څومره بېباکه شاعر و، د دې باوجود د خوشحاله او دولته می غلامان دی جواب خوشحال بابا نه دی کړی. ځینې خلک به دا وایي چې خوشحال بابا په دغه وخت کې یا وفات شوی یا د رحمان بابا جواب چې دی ځکه نه دی کړی چې رحمان بابا ته ډېر کشر و. خو دا خبره هم معلومه ده چې د خوشحال بابا تر ژوند پورې یعنی 1100 هجري پورې رحمان بابا دومره لوی شاعر و چې د خوشحال بابا زوی عبدالقادر خان خټک د هغوی په بحر کې د هغوی په وزن کې کلام لیکي او بیا اعتراف کوي او بیا د هغه نه مشر د خوشحال بابا مشر زوی اشرف خان هجري په خپله د رحمان بابا ته درناوی پیش کوي. نو تر کال 1100 هجري پورې رحمان بابا دومره لوی شاعر و چې د هغه شهرت د پښتونخوا نه بهر په دکن کې او په ټول هند کې خور و. نو خوشحال بابا دغه جواب کولی شو، خو د رحمان بابا د مقام او د شعر هغه چې کوم د هغوی دروندوالی و دغې په تناظر کې خوشحال بابا دغه تنقید یا دغه اعتراض جواب نه دی کړی. د خوشحال بابا په خاندان کې په دغه د رحمان بابا په تنقید لومبه اعتراض کامګار خټک کړی دی. کامګار خټک موږ ټولو ته پته ده چې دا د نامدار خان زوی او نامدار خان د افضل خان، افضل خان د اشرف خان او اشرف خان د خوشحال بابا زوی دی. کامګار خان په خپل شاعرۍ کې رحمان بابا باندې اعتراض کړی دی او خوشحال بابا ته د شاعرۍ خان ویلې دی، د شاعرۍ بادشاہ ورته ویلې دی او خپل ځان یې د هغه بادشاہ شاعرانه وزیر ګڼلی دی. دغه دعوه چې د کامګار خټک دغه دعوه د رحمان بابا عقیدتمند نجیب سربندي رد کړی هم ده او په جذباتي انداز کې جواب هم کړی دی او هغه شعرونه هم زه ستاسو مخې تقدم. اول د نجیب سربندي. نجیب وایي چې د کامګار دا بېهوده خبره ګوره، د کامګار دا بېهوده خبره ګوره چې ویل که خان بادشاه زی وزیر یم او چې شعر لا مثل دی باندې خای که رحمان وای په شعر علمگیر یم او څه خوشحال او څه کامګار او څه شعر په احوال د ګوخې ګوخې خبیر یم او د شعراو سرحلقه عبدالرحمن دی. زه نجیب د شعر دامنگیر یم. دا د نجیب سربندي خراج عقیدت د رحمان بابا ته او جواب دی د کامګار خټک د هغه دعوی چې ویل که خان بادشاه زی وزیر یم. اوس چې موږ د کامګار خټک دیوان ګورو، کامګار ډېر لوی شاعر دی، نازخیال شاعر دی. موږ چې د کامګار دیوان ګورو نو د کامګار په دیوان کې نه هغه دعوه شته په کوم کې چې پر رحمان بابا اعتراض شوی دی، نه هغه تنقید شته، نه هغه اعتراض شته. د دې مطلب دا دی چې یا خو کامګار په خپله د خپل دیوان نه دغه اعتراض ویستی دی او یا د کامګار دیوان چې کاتبانو او تر موږ را رسېدلو کې څومره خلک په دې کې په رابطه کې پاتې شوي دي هغوی د کامګار دغه کلام برداشت کړی نه دی چې دا د کامګار د دیوان برخه شي. د کامګار دیوان چاپ دی، په افغانستان کې هم چاپ دی. تسلیم الحق کاکا خیل مرحوم چاپ کړی دی، تقویم الحق کاکا خیل مرحوم چاپ کړی دی.
خو پر رحمان بابا باندې دغه شوی اعتراض دغه د دیوان نه غیب دی. چا غیب کړی دی؟ دا د رحمان بابا د شعر کرامت دی چې هر چا غیب کړی دی. بیا راځو دې ته چې د خوشحال بابا په خاندان کې یو بل شاعر دا جرأت کړی دی چې پر رحمان بابا اعتراض وکړي. دغه شاعر نوم دی نواز خټک. نواز خټک دا شعر ویلی دی چې په لحد کې به توبه کا دل شعره، دا غزل کې مې څوک واوروي رحمان ته. دا هغه نواز خټک نه دی کوم چې ستاسو ذهن ته راځي. موږ د شهیدو نواز خټک پیژنو چې هغه ډېر لوی سړی و، ډېر لوی شخصیت و او د تورې او قلم خاوند کتاب یې هم لیکلی دی، نورې بلا خدمات دي. دغه نواز خټک خلک پیژني. خو دا چې کوم نواز خټک پر رحمان بابا اعتراض کړی دا د کلاسیکی دور نواز خټک دی، کلاسیکی شاعر نواز خټک دی چې هیڅوک یې نه پیژني، نه دیوان شته، نه کلام شته، نه نوم شته، نه نشان شته، حالانکه کلاسیکل شاعر دی. او دا د رحمان د شعر کرامت وګورئ چې د رحمان بابا مزار ته د خپل شعر لیږلو، خپل هغه فکر او هغه فن هم دفن شو. هیڅوک کلاسیکی شاعر نواز خټک یا دغه دیوان یا دغه کتاب نه دی خبر. دا ماته د رحمان بابا د شعر کرامت ښکاري. دغه شان یو بل زمونږ د دور محقق عقاب خټک پر رحمان بابا یو کتاب لیکلی دی، په نثر کې تحقیقي کتاب لیکلی دی او په هغې کې داسې شعرونه راخیستي دي چې هغه د رحمان بابا د صوفیانه او روحاني علامتونو په ذریعه د یو فکر اظهار و. عقاب خټک دغه شعرونو نه هغه معنی اخیستي دي چې هغه اعتراض ته جوړې دي او بیا کتاب لیکلی دی رحمان بابا ته بنګي او چرسي او چیلم او څه څیزونه ورپورې تړلي دي. د رحمان بابا د شعر کرامت ګورئ. هم هغه عقاب خټک هم هغه خپل کتاب چاپ شوی کتاب راغونډ کړی دی او سوځولی دی. هغه کتاب نه میلاویږي، نه په لایبرېرو کې شته، هغه کتاب نه چېرته کې په چا سره ذاتي شته. که چا یو نیم کس ساتلی هغه به پرې شرمېږي چې چاته یې وښیي، چاته یې ښودلی نه شي چې دا د عقاب خټک کتاب دی پر رحمان بابا اعتراض کړی دی. دا ماته د رحمان بابا د شعر کرامت ښکاري چې چا چھیڑ چھاڑ کړی دی رحمان بابا سره نو دغه حال دی. زه خبر رالنډوم کې دې شي مانه خبر اوږده شوي، خو هم په دې د خوشحال بابا په خاندان کې یو ډېر لوی عظیم انسان، یو ډېر لوی عظیم شاعر کاظم خان شیدا هم تیر شوی دی. او کاظم خان شیدا سره د دې چې په خوشحال بابا هم فخر کوي، خو هغه چې کله د خپل کلام دپاره د تنقید پیمانه او معیار ګوري نو هغه دوه مومند یادوي، رحمان بابا او حمید بابا. په دا وخت کې که شیدا دواړه مومند وي، ثناخوان به هر دم ستا د ویلو. خوشحال بابا هم یاد کړی دی. شیدا خان به د کمیر د شاعرانو که مزار وته عرض دیتا انشا شي. خو د خوشحال بابا سره دا هم وایي چې د افغان له شعرا په شیدا باندې د ادب په مقتضا د خان شرف دی. یعنی خوشحال بابا که مانا اشرف دی نو ځکه چې زما نیکه دی، زه ورته ادب لرم، احترام لرم، د ځان نه ښه شاعر نه ګڼم. خو د رحمان بابا او د حمید بابا مقام څنګه یادوي؟ هغه داسې یادوي چې زما د مقام تعین په دې وخت کې به دې دوه مومندو کولی شو، ځکه چې هغه د نازک خیالۍ او د باریک بینۍ ماهرانو استادانو. بلکې رحمان بابا ته د شیدا عقیدت وګورئ چې صرف یوه مصره د رحمان بابا راخلي او د شیدا غوندې نازک خیال شاعر چې ټول هند یې په مخ اخیستی دی، هغه وایي چې د رحمان په دا مصره د شیدا زړه دی، ته پری یې که آهو یې که جادو کړې. نو تاسو ګورئ د رحمان بابا د شعر کرامت ته چې هم هغه خاندان اشرف خان هجری د خوشحال بابا زوی دی، د هغه مخې ته پروت دی چې رحمان بابا دا شعر ویلی دی چې خوشحاله او دولتا مې غلامان دي. خو اشرف خان هجری څه وایي؟ خوږ زبان په زمانې شکرې نولي، هغه واف چې مستقر یې پېښور دی. او د رحمان په ویل زید لقب نشته چې ما شعر منظور کو معتبر دی. یعنی څومره لوی خراج دی چې اشرف خان هجری یو شاعر راخلی او یو شاعر ته یو لقب ورکوي. کله چې رحمان بابا ته رارسي
د سره لقب نشته، د سره د رحمان بابا د شان مطابق الفاظ نشته، د سره ټکی نشته. هماغه د رحمان بابا خبره چې ستا د حسن په تعریف کې رحمان ګونګ شو له ادبه، نو دلته اشرف خان هجری وی بلکې ګونګ شوی دی د ادب او د احترام نه چې د رحمان په ویل زید لقب نشته چې ما شعر منظور کو معتبر دی. دا همدغه خوشحال بابا زوی دی چې په کوم خوشحال بابا رحمان بابا اعتراض کړی دی، خو اشرف خان هجری یو ځلېدلی ستوری دی، هغه سره د نواز خټک او د عقاب خټک لوبه نه ده شوې. همدغه شان عبدالقادر خان خټک یو ډېر لوی نوم، ډېر لوی شاعر او ډېر قابل قدر شخصیت تیر شوی دی. هغه په خپله د خوشحال بابا زوی دی، هغه په خپله وایي چې زه خټک د یار په غم تازه تازه شم، غوریا خیل رحمان کشو ورځنې ستړی بیا خراج عقیدت پیش کوي. دا د رحمان بابا د شعر کرامت دی چې چا ورته احترام لرلی دی هغه لوی شخصیات جوړ شوي دي، چې چا په اعتراض کړی دی هغه په لحد کې دفن شوي دي. نو دا هسې نه دي شوي. رحمان بابا چې ویلی دي چې د رحمان کلام په دا سبب شیرین شو چې هر کلام دی د اخلاص، نو دې کې شک نشته چې د رحمان بابا په کلام کې اخلاص دی، درد دی، مینه ده، احترام دی، انسانیت دی، تصوف دی، اخلاق دی. او بیا د رحمان بابا دا دعا هم قبوله شوې ده چې الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشاء رنګینه د رحمان کړي. مننه.